له ننګ او جنګ سره دې مینه کړې، داسې ملنګ سره دې مینه کړې چې څادر نه لري، زولی نه لري، په سر خولۍ په خپو څپلۍ نه لري. خو داسې ملنګ نه یم چې څښاک غواړم، زه نه خیرات او نه زکات غواړم. په لمر خاته که په زوال ورانه ده، خوله یا په مرګ او یا په سوال ورانه ده. پاچا صاحب په لمر خاته که په زوال ورانه ده، خوله یا په مرګ او یا په سوال ورانه ده. زه د غیرت په وخت کې نر ملنګ یم، د بډبیرې قلندر ملنګ یم. زبردست دی. زه د غیرت په وخت کې نر ملنګ یم، د بډبیرې قلندر ملنګ یم، د کلیسا نه د مندر ملنګ یم، د خاناقاه نه د غنبر ملنګ یم. په هر ظالم مې چې ګزار کړی دی، د سر په بیه مې دا کار کړی دی. دا منم دا نه منم له دې پرته ټیټ پې مشه سر خو له سجدې پرته، یا د لاندې ځمکې د سما ربه، یا د کعبې ربه او زما ربه. دا ملنګان دا بادشاهان تله ګوښي، دا قبر او دا تیاره او زه ګوښي. داسې وګړو سره ژوند تېروم، داسې وګړو سره ژوند تېروم، له ژوندو بړو سره ژوند تېروم چې دا وګړي راویښېږي که نه، دا ضمیر بړي راویښېږي که نه. موټر پیسه ښځه او کور پېژنې، نه د خدای قهر نه یې زور پېژني. زما اشعار ورته شعار ښکاري، د ننګ خبرې ورته عار ښکاري. وایي میرویس او احمدشاه څه کړي؟ زما اشعار ورته شعار ښکاري، د ننګ خبرې ورته عار ښکاري. وایي میرویس او احمدشاه څه کړي؟ شاه زمان خان او تیمورشاه څه کړي؟ زه زما خپلو څه پردو خوړه، دوی د پښتو په نوم پښتو خوړه. ودرېدو بیا د ځان صفت ته راغلو، هر سړی ست او سیاست ته راغلو. زه نه لوبیا او نه خیمه غواړم، نه د چا سیوري ته دمه غواړم. چا چې دې ملک سره جفا کړې ده، چا چې دې ملک سره جفا کړې، بخښنه غواړم. چا چې د ملک سره جفا کړې ده، چا چې په لویش ځمکه سودا کړې ده، د ژوندو مړو یې نسکور صندوق شه ته قبرونه یې د اور صندوق شه. چا چې د ملک سره جفا کړې ده، چا چې په لویش ځمکه سودا کړې ده، د ژوندو مړو یې نسکور صندوق شه ته قبرونه یې د اور صندوق شه. تا خپل ولس او خپل امیر خرڅ کړو، په څو روپو دې خپل ضمیر خرڅ کړو. هغه دی بیا دارالمان ته لاړې، په کومو سترګو پارلمان ته لاړې. خپل ولس او خپل امیر خرڅ کړو، په څو روپو دې خپل ضمیر خرڅ کړو. هغه دی بیا دارالمان ته لاړې، په کومو سترګو پارلمان ته لاړې. ما ته وایي ځان موړ که نارې مه وهه، خپل او خپلوان موړ که نارې مه وهه. ته پښتو وایې خو پښتون مړ شوی، پرونه پښتون پرون مړ شوی. پښتون مسلماني چېرته ده؟ پاچاخاني او خوشحالخاني چېرته ده؟ پښتون مسلماني چېرته ده؟ پاچاخاني او خوشحالخاني چېرته ده؟ له تا نه مخکې د هغه خراب دي. ما ته وایي مړه ستا مازغه خراب دي. سلام یې واخله زه درځم ته راشه، ته پښتون مشره لږ تورخم ته راشه. د لرو بر خوره لمن وګوره، پر تا قطغن پر ما قطغن وګوره. زه هلته ته دلته دا چلې که نه وګوره، ځان نامکمل یې که نه چې دا دیوال تر منځه چا وهلی، دا پښتون چا په منځه ملا وهلی. خو چپ شم، نه غواړم چې خفه شئ رانه، او خدای مه کړه هسې نه ماله شئ رانه. خو تاسو له کوټې تر خیبره زیات یې، له موږ نه دوه برابره زیات یې. خو زه بیرغ روپۍ کابل لرمه، کتاب ښوونځی ښوونکی خپل لرمه. دا هر پټکی او هر کاکل وایي، دا باکو خان ویلي اجمل وایي، په خپله خاوره خپل اختیار جنت دی. په خپله خاوره خپل اختیار جنت دی، که دار وي دار، که نار وي نار جنت دی. اوس د خوشحال په پیر دوران ژاړئ، که د بابړي شهیدان ژاړئ. هلته څه خلک د پاچا په دین وو، هلته څه خلک د پاچا په دین وو، څه بیا د پیر او د ملا په دین وو. د وړو خولو نه زور قوت غږیږي، د ټوپک میل نه سیاست غږیږي. یو خوا ثواب بل خوا وبال پروت دی، انصاف په سره مرۍ حلال پروت دی. وا د هر چا په لاس کې زور بلیږي، نړۍ اوږده ده پر موږ اور بلیږي. د هر چا په لاس کې زور بلیږي، نړۍ اوږده ده پر موږ اور بلیږي. یو د یوه بل د بل تور اخستی، چې چېرته ګورې پښتون اور اخستی. دا سړی سره صلیب موندلی پروت دی، د خپل تاریخ سر ته وژلی پروت دی. درته د خدای پر نوم سوګند کومه، د سر په بیه باندې ژوند کومه. وخت د ټپور د سندرو نه دی، چپ شه دا وخت د دې خبرو نه دی. هلته لیوانو سره دی ووهه، دلته شپانه سره قندې ووهه. مالګه شیدو په حلوا کې ښه ده، خو له ماته ښه ده که تڼا کې ښه ده. وروستی بیت اوس رایت شو، البته د تا پایز برکت اوسو. چې لمر سپوږمۍ ځلانده ستوري نه وي، چې لمر سپوږمۍ ځلانده ستوري نه وي، چې زورور نه وي کمزوري نه وي، غرونه سیندونه سم او شاړه نه وي، چې دا جنت او دوزخ دواړه نه وي.
چې لمر سپوږمۍ ځلانده ستوري نه وي چې زورور نه وي کمزوري نه وي غرونه سیندونه سم او شاړه نه وي چې دا جنت او دوزخ دواړه نه وي ربه معبوده په لویۍ ارزې بیا دې هم ستایم په خدایۍ ارزې ربه معبوده په لویۍ ارزې بیا دې هم ستایم په خدایۍ ارزې خو په ځان میرنه او خپل یاد کومه دا احتجاج نه دی فریاد کومه په ځان ویرنه او خپل یاد کوم دا احتجاج نه دی فریاد کوم هلته مې قبر له سختیو ډک دی دلته مې دا ژوند له ازغیو ډک دی د مال ځوانۍ عمر ځواب غواړي ته د زرې حساب غواړي ما یوه خرما سخاوت نه دی کړی ما د یو نوک عبادت نه دی کړی ما یوه خرما سخاوت نه دی کړی ما د یو نوک عبادت نه دی کړی یا د دې ځمکې د سما مالکه یا دا به څه کېږي زما مالکه وړم ګناهونه کټ په کټ په اوږو دا غرونه مسؤلیت په اوږو او په دې رکوع په دې سجدې له تا نه خلاصېږم زه ښه پوهېږم چې په دې له تا نه خلاصېږم زه ښه پوهېږم چې په دې